توحید عقیدی درسونو سلسله کې شپږ او یوم سوال ته رسیدلی دې نه مخکې تبرک متعلق خبر ذکر شوی چې کوم جایز تبرک دی او کوم حرام او ممنوع تبرک دی. شپږ اوم سوال دا دی چې ما اقسام التوسل فی الدعاء، په دعا غوښتلو کې د توسل اقسام کم یو دي. توسل ویل کېږي تقرب، نزدېوالی ته او نزدېکت ته، چې کم مطلوب شیز د پاره نزدېکت د پاره کوم اسباب استعمالیږي. یعنی توسل دا په څو قسمه دي دعا غوښتلو کې. جواب دا دی التوسل فی الدعاء قسمانی، دعا غوښتلو کې توسل دا په دوه قسمه دی. اول قسم التوسل المشروع، یو هغه توسل دی چې په دعا کې ور باندې نزدېکت حاصلېږي، هغه جایز توسل دی. جایز توسل هغه دی چې په هغې باندې شرعي دلایل هغه ور باندې موجود وي او هغه ور باندې ثابت وي. قرآن او سنت په هغې باندې دلیل موجود وي چې دا جایز دی او دا مؤمن مسلمان استعمالولی شي. دویم قسم التوسل الممنوع دی، هغه توسل چې هغه منع دی، مؤمن مسلمان به د هغې نه ځان ساتي او اگر هغه د ایمان سره او توحید سره په ټکر کې دی. دا هغه توسل دی چې په هغې باندې ادله شرعیه، شرعي دلایل ور باندې موجود نه وي او د هغې نه شریعت یا منع کړي وي چې دا مه کوئ تاسو. دې ته ویلی کېږي ممنوع توسل. بل سوال دا ده چې ما انواع التوسل المشروع فی الدعاء. مخکې ذکر شو یو قسم د توسل هغه مشروع دی، نو بل سوال ورپسې دا ده چې ښه وضاحت وشي په دعا غوښتلو کې مشروع او جایز توسل دا کوم قسمونه دي د هغې او دا څو قسمه دي. جواب دا ده چې مشروع توسل په دعا غوښتلو کې دا درې قسمه دي. یعنی مؤمن مسلمان دا په دې درې قسمه توسل باندې او الله ته په تقرب باندې او د خپل حاجت پوره کولو دپاره الله ته دا اسباب استعمالولی شي او دا وسیلې استعمالولی شي. اول چې دی التوسل باسماء الله وصفاته، اول قسم جایز توسل چې دی دا د الله نمونه الله ته وسیله کول، د الله صفات الله ته وسیله کول، دا جایز دي. لکه ته وایې که یا رحمان ارحمني، اے رحمان ذاته په ما باندې رحم وکړي. یا غفار اغفر لی، اے بخونکې ذاته ما ته بخښنه وکړي. اسألک برحمتک، الله ته سوال کوي چې الله ستا په رحمت ته د تا نه سوال کوم. اسألک بعلمک، الله ستا په علم کامل علم باندې تا نه سوال کوم. اسألک باحسانک، الله ستا په عظیم احسان باندې د تا نه سوال کوم. یا موږ تاسو عامه دعا کې ویو سبحان الله وبحمدی یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. اے او یا حی یا قیوم، اے همیشه ژوندی ذاته، اے همیشه تدبیر او نظام چلونکې ذاته د مخلوقاتو، ستا د رحمت په وجه باندې تا نه کومک غواړم. دې ته ویل کېږي د الله په نومونو او د الله په صفاتو باندې الله ته وسیله کول د خپل حاجت او د خپل مطلوب شیز د او د خپل مقصد دپاره. الله قرآن کې فرمایي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم سورة اعراف کې ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها. د الله ښایسته ښایسته او مزیدار نومونه دي، په هغې باندې د الله نه سوال وکئ، په هغې باندې د الله نه دعا وغواړئ. ډایرکټ سوال داسې مه کوئ چې زما الله دا راکړي او دا حاجت مې پوره کړي او بغیر راته وکړي. نه، د الله نومونه ښایسته ښایسته یاد کړه او په هغې باندې الله نه سوال کوه، هغه دعا به تا انشاءالله الله قبلوي.
دویم قسم جائز او مشروع توسل چې دی التوسل بالعمل الصالح وسیله کول الله ته په نیک عمل سره نیک عمل باندې خپل نیک عمل الله ته وسیله کول دام جائز دي الله قرآن کې فرمایي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار دا دعا مونږ ته الله خود الله اے زمونږ ربا مونږ ور ایمان نه وړې دي الله مونږ ته بخنه وکا او مونږ د عذاب د جهنم د اور نه بچ کا الله رضا وسیله ایمان الله مونږ ایمان نه وړې دي ربا مونږ ایمان نه وړې دي دا خپل ایمان الله تعالی وسیله کوو مونږه یو سړی وی چې یا الله زه هغه توکل چې په تا باندې کوم الله تا ته دا خپل توکل په تا باندې وسیله کوم الله زما دا کار وکړي یا یو سړی وی چې یا الله زما هغه یقین چې په تا باندې کوم یقین دی الله دا ته وسیله کوم یا یو سړی وی یا رب تا د خپته ده زما د امور پلاس چې کوم احسان او نیکی کوم الله دا خسته عمل او دا ته وسیله کوم سړی داسم کولی شي یا یو سړی وی چې الله تا ته پته ده چې نن سبا خیانتونه ډېر زیات دي او ما کې چې کوم امانت ده ما کې چې کوم ادا کولو هغه امانت ما ده ما ته ما کې خدای الله دا خسته عمل تا ته وسیله کوم داسې نیک عمل دا الله ته وسیله کوي باندې ډېر دلایل شته دي لکه دغه شان ته لکه هغه مختلف روایتونه په دې باندې لکه شته لکه یو دا حدیث آیات په دې باندې ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار دغه شان د حدیث هغه اصحاب الغار چې کوم دي هغوی په غار کې ایثار شو بند شو ګټ راغی او هغه د غار هغه لاره بند شو او خپل عملونه الله تعالی وسیله کړو الله نیک عمل ته وسیله کوم الله د مور پلار تابعداري چې هغه سره ما احسان کړی ته وسیله کوم الله ما چې هغه زنا نه ځان وساتو الله خیر هغه بد عمل ما ستاسو رضا د وجنه هغه د شان الله پرې خدا هغه ته وسیله کوم یعنی دا مؤمن مسلمان کولی شي چې ګله بند راشي او الله نه سوال کوي الله ته زاری کوي خپل نیک عمل د الله ته وسیله کی دام جایز دی دریم قسم التوسل بطلب الدعاء من الرجل الصالح الحي الحاضر دریم قسم دا دی چې نیک عمل سره نیک عمل ژوندې چې حاضر وي دا غینه طلب د دعا کول هغه وسیله کول الله ته الله د ګناګار مودا سره ډېر نیک عمل سره دی صالح سره دی ستاسو قرآن او سنت تابعدار سره دی یعنی هغه ژوندې حاضر سره هغه طلب د دعا کول او هغه الله ته وسیله کول چې زما دا کار وشي او زما دا شرعي دا مقصد دا وشي په دې باندې مختلف دلایل ګوره یو دلیل ور باندې هغه د عکاشا رضی هو هغه فعل دی چې نبی صلی الله علیه وسلم نے طلب وکړو چې الله ته دین اسلام نو وغوښتو کله چې نبی اسلام دا حدیث ذکر کو چې او یا زر کسان به جنت ته بغیر د حساب او کتاب داخليږي او د نبی اسلام طلب وکړ الله پیغمبره ته وکړه یا رسول الله ادعو الله ان يجعلني منهم یا د الله پیغمبره ته الله ته سوال وکړه چې ما د او یا زر کسان نه وګرځي چې به حساب او کتاب ما داخل کی الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم انت منهم تداوینه متفقون علیه روایت دی بل روایت بل دلیل په دې معنی چې نیک عمل سره داغي دعا الله ته وسیله کول خو شرط پکې دا چې هغه ژوند دی او حاضر وي روایت امام مسلم دی او ما زمو روایت هغه وی ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم اوریدلی دی یاتی علیکم اویس بن عامر اے مومنانو مسلمانانو تاسو ته اویس بن عامر دا یو کس دی دا بدر باندې راشي یمن والاونه دی او دا دې یو کس د مراد قبیلین او به د قرن نه دی او په دې بدن باندې برګي مرزو او ټول مرز هغه به خشوي صرف درهم د یو درهم هغه په اندازه باندې برګي مرز دا به د بدن باندې پاتې وي او دا د خپل د مور ژوندې ده او د مور سره به ډېر زیات احسان کوونکی وي او که په الله باندې قسم وکړي او کار الله به مقشان د کار کې د دومره نیک عمل سره دی نو فإن استطعت أن يستغفر لك فافعل ګوره دا یو نیک عمل سره دی نبی اسلام عمر ته متسوي وی عمر فإن استطعت أن يستغفر لك فافعل نو کچیرته تا توان او طاقت مند کړي یعنی پاغي ما ته بخنه وغواړي چې ما ته هغه ته چې ما ته یا زما باره کې سوال وکړي چې ما ته الله بخنه وکړي نو ففعل دا کارو که دغه دعا الله قبلې دغه دعا الله قبلې یا نبی اسلام ته حکم وکوم زموته که چېرته تا دا طاقت موندلی شو دا دې اوس شو چې دا
دغه اویس بن عامر تر اگیر کی او د اغي ته تو کې اغي ته دعا اغي نه وغواړي چې دما د پاره الله ته سوال وکړي چې ما الله معاف کی نو ته دا کار وکړه ومزه مکه شان د به وکړه کله چې یمن فتح شو دا اغي نه مالونه را خلک رااله ومزه به دې سره ملاو شو ته پوښتنه وکړه ځان خې یقین ته ورسو چې دا مکه سره د وېسته مکه وېسته به دا اغي غوښتنه غوښتله چې زما د پاره دعا وکړه چې الله ما ته بخنو کې اغي دعا وکړه یعنی روایتونه بندا شو نیک عمل انسانو صالح انسانو ژوندیو حاضرو ناغه ته کولای شي چې ما ته زما لپاره سوال وکړي چې ما ته الله بخنه وکړي بل دلیل په دې باندې مختلف روایتونه په دې باندې شته دي یزید ابن اسود الجرشي دا یو مشهور تابعی او ډېر نیک عمل انسان تیر شوی دی الله دې موږ ته جنت کې اوسره وزي زمانه د معاویه بن ابو سفیان وسخ قحط راغی باران ودرېدو او قحطالي ډېره زیاته شو وچکالي ټول خلک دا یو ځای ته راوځي استسقا مانځه لپاره دعا لپاره معاویه غکړي وې څه شو یزید بن اسود الجرشي څه شو نو هغه را پیدا شو راغی د خلکو مینځ ما کې دغه شان ته راغی او هغې معاویه هم په خپل منبر باندې هغه کېنو او معاویه هم د عاجزۍ ته ګوره چې هغه د هغې خپو ته کېناستو نیک عمل انسان دی دومره قدر عزت د هغې خپو ته کېناستو او دې معاویه دعا شروع کړه دعا کې څه وایي معاویه ویله اللهم انا نستشفع اليك اليوم بخيرنا وافضلنا یا الله مونږ ستا در ته سفارش کوو په هغې کس سره چې هغه په مونږ کې ډېر غوره دی او ډېر بهترین دی نوم یې ورله یاد کړو بیا څه وایي اللهم انا نستشفع اليك اليوم بيزيد بن الاسود الجرشي نیک عمل انسان دی متقی انسان دی نو هغه وی یا الله مونږ ته سفارش کوو ستا در ته مونږ سفارش کوو نن ورځ په چا سره یزید بن اسود الجرشي سره په دې باندې الله ته سوال کوو دا نیک عمل انسان دی الله ډېر غوره انسان دی په مونږ کې مونږ ته دې په وجه باندې ژوندی دی حاضر دی الله مونږ باندې باران وکړي نو کله چې دا خلک راپاڅېدل کورونو ته نه ورسېدلې او داسې باران ورباندې وشو چې ورېځ را پیدا شو الله رب العالمین په هغې مؤمنانو باندې باران وکړو څه معنا چې کله نیک عمل انساني ژوندی حاضري موجود وي قبر کې نه پروت دا قصه د خرابه شوی چې قبر کې پروت یو خلک ورځي او دعاګانې ولګي ان شاء الله پاینده درس کې به داغي ممنوع چې کما دغه شاده په دعا کې چې کوم ممنوع توسل دی هغه باندې ان شاء الله مختصر بحث وکړو خدا یو څو خبرو شوي چې اقسام توسل چې دي چې الله ته دغه شاده دعا کې موږ هغه وسیله کول شو الله ته دا دوه قسمه دي یو جایز دی او بل ناجایز حرام چې هغه مومن مسلمان مزان ساتي چې هغه د ایمان سره او د توحید عقیده سره په ټکر کې دی جایز دا درې قسمونه لري یو د الله نمونه د الله صفاتونه موږ الله ته وسیله کول شو یا الله ستاسو د عظیم رحمانیت په وجه باندې موږ رحم وکړي الله ته عظیم بخون کې ذات موږ باندې الله ته بخنه موږ ته وکړي دغه شان د استعمالو مکه ذکر شو او بل نیک عمل الله ته وسیله کول ایمان دراول الله خپل ایمان الله ته وسیله کا مور خپل سره نیکی کې خپل هغه عمل الله ته وسیله کا مونږ او د ډیره غټه پابندي کې د امانتونو خیال ساتي په الله باندې یقین او توکل کې په الله باندې دغه شان د ایمان ډېر زیات دی دا ټول الله ته وسیله کول شي او دریم قسم ذکر شو چې یعنی طلب د دعا کول د یو نیک عمل انسان نه چې هغه ژوند دی او هغه حاضر شرط پکې ده دی خو ګټل د ابن عثیمین الله یو خبره لیکي وې کچرته د دې خبر نم شر جوړېدو یو نیک عمل سره دی کته چې کدی د نږدې وخت یو سړی په مکه کې هغه ویډیو شو دا تقریبا غالبا د بلوچستان د غسین علاقې و هغه ویډیو شو خلکو لکه دا یو قسم تصور خلکو دا او بکر صدیق په شان راغلی دی هغه چې به د عمرې نه راغی د پاکستان ټول ورماتو مخلوق ټول ورماتو موږ دعاګانې وکړه ابن عثیمین به ذکر کوي رحمه الله ویل دی به خیال ساتي که چېرته دغه سړي د دعا نه شر جوړېده فتنه جوړېدله خلک په شرکیاتو کې اخته کېدل او د شرک یو عادت جوړېدله بیا هم غوره خبره ده به د ځان ساتي بیا به د ځان ساتي ځکه ته به دا مسله به بل طرف ته ځي توحید عقیده هغه په ټکر کې واقع کېږي نو خلک د هغې د وجې نه کېدای شي به ته خو به یو ښایسته نیت باندې ورغلی خو نور خلک وایي غلط نیت باندې راځي چې د هغوی ایمان په هغې باندې خرابېږي د هغې نه به ځان ساتل غوره دي نو الله دې موږ تاسو باندې رحم وکړي سوچه عقیده توحید الله تعالی موږ تاسو ته نصیب کړي او په داسې حال کې الله تعالی موږ تاسو ته مر راوځي موږ تاسو مکمل ایمان او توحید عقیده په الله تعالی باندې وصلی الله علی نبینا محمد